ګرانو مینوالو السلام علیکم. څنګه یې تاسو ښه یې؟ امید لرم د الله نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. یو ځل بیا هم السلام علیکم مینوالو، تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ ټیک ټاک؟ تاسو به سوچ کوئ چې دا ډېرې ورځې بعد لایو راغله. اصل کې دوبۍ کې ګرمي وه ډېره، او بیا چې مونږ پاکستان ته راغلو نو دلته یخني وه ډېره، نو لږ طبیعت مې خراب و، بیماره شوې وم، او ریکارډینګ کې هم مصروفیات زیات و. په دې وجه بس لږ لیټ لایف راغلم. تاسو خفه نه شئ. وعلیکم السلام د ټولو، وعلیکم السلام، مننه ستاسو د ټولو مینوالو. مینوالو نن زه لایو راغلم، ما تاسو ته وختي هغه تصویر مې شیر کو، هغې سره ما لیکلي و چې زه تاسو سره یو څو خبرې شیر کول غواړم. هغه دا چې تاسو ته خو پته ده چې تقریبا 10 میاشتې وشوې د زمونږ چې کوم هغه حادثه شوې وه، او زه غواړم چې زر تر زره دا خبره ختمه شي، چې دا کتاب هم باقی بند شي، ځکه چې خلک د خلکو د خبرو نه مزې اخلي، ډرامې ورپسې کوي. نو زه ډیره زیاته خوشحاله یم. دا 20 ورځې تقریبا کیږي چې DNA ټیسټونه راغلي دي، د خیره هغه هم زمونږ په حق کې دي، او زه لایو راغلم هم د دې دپاره چې زه تاسو سره دا ټولې خبرې شیر کم. د دې کیس په باره کې دا لایو راغلم، او انشاءالله بیا به چې کله مجرم ته سزا ورکړلی شي نو په هغه ورځ به زه لایو راځم، او تاسو سره به زه هغه خبرې شیر کوم. هغه به زما تاسو سره د دې کیس په باره کې هغه به آخري خبرې وي. نو مهرباني به تاسو وکړئ چې هغې نه بعد به بیا تاسو هم ما سره د دې کیس د دې حادثې په باره کې خبرې به نه کوئ. بس زه غواړم چې یو نوی ژوند شروع کم. او مینوالو زه پښتنه یم، ما کوشش وکړو او کوم لګیا یم چې زه خپله پښتو سر ته ورسوم، او انشاءالله خپله پښتو به زه تاسو ته ښیم چې زه پښتنه یم، چې زما پکې سر هم لاړ شي، زه مړه هم شم، نو ما ته هغه خبرې هر څه قبولې دي، خو د عزت ژوند غواړم، د عزت ژوند مې خوښ دی. نو ځکه او ما چې بار زه دا خبره تاسو ته ځکه کوم چې ما د حکومت لاس ته ځکه دا مجرم ورکو، چې ما د خپلې مور ډیر عزت کولو، او ما ته زما مور ډیره ګرانه وه. نو ما وی چې یاره زما مور هم خفه نه وي، که نه د دې هلک سره ما هر څه کولی شو، پټ مې ورسره هر څه کولی شو. ما وی نه، چې قانون ورسره په خپله دایره کې هر څه چې وي هغه هر څنګه سزا وي، نو چې د قانون په دایره کې وي او قانوني لار ورسره اختیار شي نو هغه به ښه وي. او تاسو سره مې ځکه دا خبرې شیر کړې چې تاسو ټول مینوال زه بالکل داسې ګڼم لکه زه تاسو په مخ کې وړه را لویه شوم، نو زه تاسو داسې ګڼم چې د یو کور بنده چې یو رشته یې د چا سره نږدې، نو زه تاسو دغه شان ګڼم. نو مینوالو زه به د خپل همدې پیج نه هغه ټیسټونو تصویرونه به زه جوړوم، د هغې پیکس به جوړوم او تاسو سره به زه هغه شیر کوم. او فلحال دا ما سره پراته دي، زه به تاسو ته داسې هم وښیم چې دا کم خلک چې ډرامې کوي که نه، چې وایي نازي اقبال په خپل رور د دروغو الزام لګولی دی، او نو څوک هم دا نه غواړي. زه هغوی ته هم دا وایم چې مهرباني وکړئ
چېرته کار مزدوري وکړئ په هغې باندې پیسې وګټئ. نو تاسو د یوټیوب په لاره چینلې مو جوړې کړي دي او په دې لاره او په دې خبرو باندې تاسو پیسې د پیسو 2 پیسو دپاره تاسو داسې خبرې کوئ د چا عزت دا خو هر سړی په خپل عزت خفه کیږي که هغه فنکار وي که هغه د کور بنده وي که هغه هر څه وي او هر سړی هر انسان عزت لري. نو دا ټیسټونه زه د هغې دپاره هم تاسو سره شیر کوم چې مینوالو کله هم د چا په خوله یقین مه کوئ په هر فنکار پسې چې خلک خبرې کوي څو پورې چې هغه فنکار هغه اکټر هغوی هغه خبرې تاسو سره نه وي شیر کړي نو د هغې د خولې نه چې تاسو نه وي اورېدلی نو د بل په خوله چرې هم یقین مه کوئ. نو زه تاسو ته دا ټیسټونه داسې هم ښیم او دا به زه د خپل پیج نه شیر هم کم د دې تصویران به زه جوړ کړم. دې ته وایي پولیګرافي ټیسټ دا پولیګرافي دی په دې ټیسټ کې د الک دا موږ لاهور ته تلو او تاسو ته به دا هم پته وي چې څوک پوهیږي په دې خبرو دا ټیسټونه ما پرایویټ نه دي کړي دا سرکاري شوي دي د حکومت د طرف نه کم چې هغوی په خپله کړي دي نو دا هغه ټیسټونه دي نو د دې نه به تاسو ته پته ولګي چې نازیه اقبال په خپل رور باندې د دروغو الزام نه دی لګولی یوه خور هم دا نه غواړي چې په خپل رور باندې د دروغو الزام ولګوي او یوه مور هم دا نه غواړي چې زما د وړو بچیانو زما د لوڼو زما د بچو عزت دی داسې لفظونو کې یاد شي او د هغې نومونه دې په داسې لفظونو کې یاد شي چې هغې سره انسان لکه بس دا ما ته پته ده چې زما په زړه څه تیر شو او څه تیریږي نو زه دا وایم چې داسې ورځ او داسې خبرې د الله په چا هم نه راولي او د الله نه زه ډېره شکرګزاره یم زه د الله نه راضي یم ما اوریدلی دی چې الله تعالی په هغه انسان باندې داسې امتحان او داسې سختی راولي څوک چې الله تعالی ته نږدې وي نو الحمدلله د الله ډیر شکر دی زه ترې راضي یم او ما نه به الله خوشحاله وي ځکه چې الله زه ځان ته به نږدې ګڼلی یم ځکه په ما دومره غټ امتحان راوستو او زه د الله نه خفه نه یم زه د الله نه راضي یم په دې کې به زمونږ خیر و. نو مینوالو دا هغه ټیسټونه دي دې کې زما د بچو نومونه هم لیکلي دي اوس به تاسو ته دې کې صحیح پته نه لګي او دا به زه شیر کړم نو بیا به تاسو وګورئ دا په اردو کې لیکلي دي دا پولیګرافي ټیسټ دی دا ټول دا ټیسټونه د دې نه به زه تصویران جوړوم او دا به زه تاسو سره شیر کوم نو تاسو ته به بیا پته ولګي چې هغه بنده دروغ ویلی دي چا چې دا ډرامې کړي دي که نه چې یاره نازیه اقبال دروغ ویلی دي په خپل رور باندې دا زما د کور نقشه ده او دې سره دا ټول لکه دا د دا ډي ان اے ټیسټونه دي دا به زه ټول د دې نه تصویران جوړوم او دا به زه تاسو سره شیر کوم صحیح ده مینوالو دا ټول به زه تاسو سره شیر کوم اوس لږ ساعت بعد زه چې کله بس دا ما اوس ایښي دي زه د دې نه تصویران جوړوم او ډېر زر به تاسو وګورئ دا چې څوک انګلیش لوستلی شي څوک اردو لوستلی شي نو هغوی به دا وګوري بیا به ورته پته ولګي چې یاره نازیه اقبال رښتیا وي که دروغ وي. مننه اردو کې چې دا چا څه خبرې لیکلي دي نوم خو مې ونه کتو خو د یو وایي چې ښه نو مینوالو بس هر څه ستاسو په وړاندې هم دي او زه ځکه تاسو سره دا خبرې شیر کوم چې تاسو ته پته ولګي چې نازیه اقبال رښتیا وایي هغې دروغ نه دی ویلی او بېشکه فهیم وزیر وایي چې دا مه شیر کوئ نو ستاسو خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده مینوالو دا فهیم وزیر صاحب ته وایم چې اول خو سلامونه او ستاسو ټولو دوستانو ته او د وزیرو سندرې خو زه ډېرې په مینه وایم او دا زبان زما ډېر زیات خوښ دی او ټوله یوه پښتو ده خو لږ غوندې لهجه کې هغه دی فرق دی نو موږ ټول یو پښتانه یو
او دا یو لیکلی دی چې بس इसको जेल में डाल दो नो هغه वो जेल में ही पड़ा हुआ है उसी दिन से जिस दिन से मैंने उसको देखा था और इंशाल्लाह रहेगा उधर ही रहेगा ډیر زبردست شعر ما درته نه وی چې یاره پښتانه ښکلي دي او تصویر ته وګوره په خپله به دې یقین راشي داسې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مننه ګل بھائی ډیر ښایسته سلام مو لیکلی دی اسلامي طریقې سره مننه जी मनाना बस शुक्र दे ये अच्छी बात है कि आप मानते हैं मेरी बात को ये मेरी खुशकिस्मती है بس زه خوشاله په دې یم بس ما خو تاسو ته وختي مو اوس بیا هم وایم چې یو ځل به په هغه ورځ لایو راځم انشاءالله ډیر زر چې کله مجرم ته سزا میلاو شي سو کوئی دی مجرم معاف کو سو کوئی پانسی ورته میلاو شو نازي اقبال دا خبره پټه ساتلې ده نو هغه بالکل په جیل کې پروت دی د هغه ورځې نه کمې ورځې نه چې ما اف آی آر کړی دی نو د پولیسو سره دی او جیل کې دی هر تاریخ ته پیش کیږي او ډیر زیات تاریخونه پکې وشو هغې وجه دا وه چې ډي ان اے ټیسټونه نه راغلي نو مینوالو بس دا ما دپاره غټه خبره ده چې تاسو یقین کوئ زما په خبرو باندې او خپل اخرت بنده ولې خراب کی بعضې فنکاران دي هغوی لکه ډیر خلک داسې شته یوازې فنکاران نه لکه انسانانو کې داسې ډیر خلک شته چې څوک پیسه خوښوي څوک شهرت خوښوي زه عزت خوښوم زه صرف او صرف عزت غواړم او ما له تاسو پښتنو بره الله او لاندې تاسو پښتنو افغانانو ما له ډیر عزت راکړی دی زه د ټولو ډیره زیاته شکریه ادا کوم زه چې نن څه هم یم نو د الله په وجه او ستاسو په وجه نو تاسو که ستاسو سپورټ ما سره نه وی نو زه به نن په دې سټیج باندې نه ومه دا د ډیره غټه خبره پکې راغله ترمنځ نو لکه ما ته تاسو مینوالو عوام دا نه دي محسوس کړي چې په ما دومره غټه حادثه راغله ما خو نه د چا نه پیسې غوښتې دي نه مې د چا نه د بل څه هیلپ غوښتی دی نه مې چاته ویلی دي چې راشئ ما سره ودرېږئ ټوپک اوچت کوي او چا چې ما دپاره ټوپک اوچت کړی دی ویډیوز یې جوړ کړي دي چا ما ته ډاډګیرنه راکړې ده د هغوی ټولو زه ډیره شکریه ادا کوم او تاسو زه خپله ګڼلی یم چا راته ډیره په ډکه خوله ویلي دي چې خورې نو هغوی ته زه وایم چې زما ورونه یې او زه ستاسو خور ځان ګڼم او زه د مور رشتې ته او د ورور رشتې ته د خور رشتې ته ډیر احترام لرم دا رشتې ډیرې زیاتې خوږې وي او خوږې دي زه منم خو افسوس چې زما مور او خویندې ورونه د بچپن نه له اوسه پورې ما سره ډیر په مقصد او په مطلب روانو ما ته به خلکو وي خو ما به یقین نه کوم ما به وي نه بس دا زما مور ده دا زما ورونه دي دا زما خویندې دي د خپلو خویندو ورونو هر خواهشات ما داسې پوره کړی دی لکه یو پلار چې د بچو پوره کوي تر دغه حادثې پورې هغې نه بعد بیا ما هغوی نه لاس واغستو او اوسه پورې لکه زما هغې سره لکه نه یم مخامخ شوې ورسره او نه هغوی راغلي دي او نه زه او نه غواړم دا چې زما د هغوی سره دوباره سترګې وجنګېږي مطلب سترګې ورسره میلاو کړم بس زه نه غواړم چې بس هغوی سره زه تلې راغلی وکړم یا مړی ژوندی وکړم بس تاسو زما ورونه م یئ او کومې چې زنانه دي ما لور ګڼي هغه زما میندې دي هغه زموږ پښتو کې یو متل دی وایي د خپلو نه پردي ښه وي او د پردو نه افریدي نو زه په دې خبره ډیر یقین کوم نو بس خلک دي یوسف جان صافی صاحب خلک دي خلک به ډرامې هم جوړوي خلک به هر څه کوي خلک خو د چا په باچایانو پسې هم خبرې کوي وزیر اعلی پسې هم خبرې کوي ګورنرانو پسې هم خبرې کوي زموږ چې کم ګورنر دی کم وزیر اعلی صاحب دی نو دوی پسې هم خبرې کیږي نو
مونږ خو لا فنکاران یو زمونږ د پښتو یوه ټپه ده وایي خلک به هر سهار سوایي که خلک دې هر سهار سوایي زه به د چا خولې له برغولی جوړومه بس خلک دې لګیا دي وي خو تاسو ته زه دا وایم مینهوالو چې هله یقین کوئ چې یوازې زه نه چې هغه هر فنکاري چې په خپله خوله تاسو ته ووایي چې دا خبره داسې ده نو بیا پې یقین کوئ او بله خبره ده چې بله ورځ زه تللی وم ریکارډینګ ته د زرین ماما سټوډیو ته زه ورته زرین ماما ویم ځکه زه د هغې په مخ کې وړه رالویه شومه او د بچو غوندې ماته ګوري نو هلته کې هغه پروډوسر چې کوم و هغه چا چې کیسټ ریکارډ کوو زموږ البمو نو هغې ما ته د چا میسیج واورو نو هغه چې ما واورېدو نو ما وی دا خو هلک دی نو ډېر زیات مې خندل ما ته وی دی ستا په نوم باندې واتساپ جوړ کړی دی او په دوبۍ کې د ډېرو مسافرو نه پیسې خوړلې دي ما دومره وخندل ما وی دا مسافر دومره ګوري نه چې دا आवाज د سړي دی د سړي او د ښځې په आवाज کې هغې فرق نشي کولی نو په هغه میسیج کې دا ورته ویلي چې ستا د आवाज خو خراب دی نو نازیه اقبال نو ورته وایي وایي زما زکام دی وایي زکام مې دی ځکه مې आवाज خراب دی ما ډېر خندلي په دې خبره پورې نو مینهوالو مهرباني وکئ چې څوک تاسو ته واتساپ باندې میسیج کوي یا خپل نمبر تاسو سره شیر کوي چې یاره زه نازیه اقبال یم یا پیسې راولېږه نو مهرباني وکئ داسې زموږ د نورو فنکارانو په نوم باندې چا فیسبوک آی ډي جوړ کړي دي چا واتساپ یې جوړې کړي دي مهرباني وکئ تاسو ډایرکټ ورته ویډیو کال کوئ چې ویډیو کال وکئ نو بیا به تاسو ته پته لګي چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي نو ما ډېر زیات خندلي په هغې باندې او خفه هم شومه چې هغه دوبۍ کې یو مسافر دی هغې وایي چې زما نه پیسې ډېرې خوړلې دي نو کیدای شي دا میسیج زما هغه اوري او هغه پوه هم شي په دې خبره باندې چې او ما یو سړي سره خبرې کړې دي او د نازیه اقبال په آواز کې ما سره خبرې کړې دي نو نازیه اقبال الحمدلله خپل هنر کوي او د خپل هنر چې څه حق وي هغه په هغه ځای کې هغه ټایم باندې چې زه کله ریکارډینګ وکړم نو هغه اخلي خو کله هم نه د چا سره نازیه اقبال په فون خبرې کوي نه په واتساپ باندې خبرې کوي زما نمبر صرف زما د هسبنډ سره وي زما د خاوند سره او هغې سره پې زه رابطه کوم نور چا سره هم نه نو مهرباني وکئ مینهوالو چې چاله پیسې میسې مه لیږئ بل به درته دا میسیج درکم چې کمې پیسې درنه د فنکارانو په نوم باندې خلک غواړي او خوري نو هغه پیسې تاسو خپلې مور ته ولیږئ چې دعا درته وکړي خپل کور والا ته یې ولیږئ خپلو بچو ته ولیږئ خپلو خویندو ته یې ولیږئ چې دعا درته وکړي مه د نازیه اقبال په نوم باندې چاله پیسې لیږئ مه د بل فنکار په نوم باندې دا خلک ټول ډرامه باز دي د پیسو دپاره هلکان دي د ځان نه جنکۍ جوړې کړي څوک د ځان نه نازیه اقبال جوړه کړي او څوک د ځان نه بل څه جوړ کړي نو خفه نه شئ تاسو مهرباني وکئ چې داسې مه کوئ دا غلطي کله مه کوئ عبدالرحیم عبدالرحمن چا سره واده دا چا ویلی دی الله دې نه کي الله دې نه کي داسې ورځ دی الله نه راولي او داسې خبره دی الله په خوب کې ماته نه ښیي دی وایي چې تاسو چا ویلي دي زما په خوله هم دا خبره نه راځي چې د جاوید نه تاسو طلاق اخیستی دی دا دروغ دی دا ټول خلک دروغ وایي چې هر چا دا خبرې او دا ډرامې کړي دي ما خو تاسو ته مخکې مو وایي چې دا خپل یوټیوب چینل دپاره خلک لګیا دي ډرامې کوي نوې نه ډیره د افسوس خبره ده زه خو غلطې کړې دي چې چا هم دا خبره خوره کړې ده او ویلې دي
الله دې داسې ورځ نه راولي چې زما او د جاوید جدایي راشي. بل دا خو د قسمت خبرې دي او بیا هم درته وایم چې دا خبره دروغ ده. زما او د جاوید هیڅ چریم طلاق نه دی شوی او نه دی الله داسې ورځ راولي. ما خو درته وختي مو زه بار بار دا خبره ځکه کوم چې کله د یو فنکار د خولې نه تاسو په خپله خبره نه یې اورېدلې او کتلې مو نه وي نو یقین مه کوئ د چا په خوله هم. امتیاز مسافر سالم ګلابي زما لخوا ټولو ته ډیر سلامونه مننه. امتیاز مسافر بیا وی ماشاءالله تاسو خو داسې صرف امتیاز مسافر بس. کے ساتھ مننه جی مننه. لکه د نر شعر مې وکتو خو ډیر زر زر میسج را روان دي. مننه جی تاسو ډیر ښایسته شعر لیکلی. اسمت الله امید بالکل جی دا دروغ دی. دا خبرې ډېرې دروغ دی چې کله هم تاسو هر یو پوسټ داسې ګورئ چې یاره د هر فنکار خلاف وي او د هغې پسې خبرې چې یاره دا داسې وشو دا هغسې چې څو پورې د هغوی د خولې نه تاسو نه یې اورېدلی او په خپله مو کتلې نه وي نو یقین مه کوئ مینهوالو. زه هم انسان یم لوی مقام لرمه خدای ته ورځم خو فرښته دې راشي. ماشاءالله. د ټولو ډیره مننه. میسج ډیر زر زر را روان دي ماشاءالله او زه ستاسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم. تاسو زما سات را کړی دی. ما خبره رانه نیمای کې پاتې شوه نو ما اوس مې را یاد شو وختي مې دا خبره شروع کړې وه تاسو ته چې یاره چا ټوپک اوچت کو زما دپاره چا دعاګانې وکړې نو زه وایم چې ما دپاره به څوک څه وکړي او زه دې دپاره هم ما دا خبره شیر کړې ده چې یاره تاسو ما ته دعا وکړئ ځکه چې زه وړه تاسو سره رالویه شوم نو ما تاسو نه دعا غوښته چې تاسو ما ته دعا وکړئ ما الله تعالی په خپل منزل کې په خپل مقصد کې کامیابه کړي او خپل منزل ته الله ما ورسوي نو انشاءالله ډیر زر به تاسو خبر شئ چې مجرم ته سزا میلاو شو نو بیا زه بیا هم تاسو ته یم چې مهرباني به کوئ زما نه به دا تپوس کوئ چې ستا نوی البم کله را روان دی ستا نوی سانګ کله ریلیز کیږي کله به ګورو او مطلب په کم سانګ دی کار شروع دی په کم البم باندې ستاسو کار نو دا تپوس به ما نه کوئ نو مهرباني به دا کوئ چې نور به د دې حادثې په باره کې ما سره نور به بیا تاسو هم دا خبرې نه کوئ زه دا خبرې بس بالکل زه د دې خبرو نه ډېره لرې تلل غواړم بس چې هغه ته سزا میلاو شي نو بس بیا دا کتاب بالکل تاسو هم بند کوئ او زه هم ښه مینهوالو بس باقي لکه بعضې بنده وي که نه چې ډېر زیات تکلیفونه وګوري نو بیا زړه یې ورکوټی شي نو زه دا وایم چې زما زړه ډېر نری شوی دی او دا 20 ورځې کېږي چې زه ډیره خوشاله یم وختي مې وویل تاسو ته چې دا ډي ان اے ټیسټ راغی نو دې نه مخکې به ما د خوب ګولۍ خوړې هغې باندې به زه وده کېدم زما د شپې خوبونه دې حرام کړي وو ځکه چې چا وی دا ډرامې کوي دا دروغ وایي دې په خپل ورور د دروغو الزام ولګو 20 خبرې خلکو کولې نو ماله به خوب د شپې نه راتلو نو زه ډاکټر ته تللی وم او هغې ما ته ګولۍ لیکلې وې چې دا خورئ نو دې سره به وده کېږي نو د هغې په زور به زه وده کېدم زما یې خوبونه حرام کړي وو
او اوس ګولۍ نه خورم د خوب چې کله نه دا ټیسټونه راغلي دي ډېره زیاته خوشحاله یم. خوشحاله په دې یم چې زما سترګې اوچتې شوې. او دا هم تاسو ته ووایم چې زما مور اوس هم د هغه زوی په طرف ولاړه ده چې د کوم زوی ټیسټونه یې راغلل د ډي ان اے والا، نو اوس هم هغه د هغه په سایډ ولاړه ده او هغه بچ کول غواړي. نو زه غواړم چې زه خپله پښتو سر ته ورسوم، ځکه که هغه مور ده نو زه هم یوه مور یم. وعلیکم السلام جی. آو جی اوس هم سندرې وایم. زما په خیال عدنان نوم و، تاسو تپوس وکړو. مینوالو دا یو کس وایي چې حج ته هم ځې، نو زه دا خبره کوم د دې جواب کې چې حج ته خو عامر خان هم ډېر تللی دی او ځي، بیا هم هغه خپل فیلډ کوي، نو دا خو د هر چا خپل فیلډ وي او دا خو الله ته پته ده چې الله ته څوک نږدې دي. او فضائل اعمال کې دا هم دی چې هر چیز کی دار و مدار نیت پر ہے، نو هر انسان ته خپل نیت صفا کول پکار وي. نو مهرباني بیا هم تاسو دا وکړئ چې ښه کمنټس نشئ کولی، نو داسې عجیبه عجیبه خبرې مه لیکئ. مرزا جان منګل زبردست. وعلیکم السلام. ډېر ښایسته شعر مو لیکلی. مننه تاسو ما ته مبارکي راکړې ده، ډېره مننه. زه خوشحاله یم ډېره په دې خبره. مجاهد خټک. وعلیکم السلام جی. مننه. بادشاہ زمان. وعلیکم السلام. خفه نشئ د چا میسج ریډ نه کوم، نو تاسو خفه نشئ ځکه ډېر زر میسج روان دي. عمران خان. زما سینه کې څوک زما د زړه نه څه خبر دي. زبردست. بالکل صحیح خبره کوي. زبردست. په ګیلو ده شمه. I love Afghan people. Thank you. زه هم افغانستان خلکو ته ډېر احترام لرم او زه خپل ځان، ما نه بله ورځ یو انټرویو وه، نو ما نه یې تپوس وکړو چې ته افغانستان ته په کوم نظر ګورې، خپل ځان څنګه ګڼې، چې یعنی ته د پاکستان ځان ګڼې که د افغانستان. نو ما وی چې زه خو زما پیدایش د پاکستان دی، زه په پاکستان کې پیدا شوې یم، په سوات کې، او کلی مې سوات دی. او افغانستان لکه ځان داسې ګڼم چې زه د افغانانو انګور هم یم، د افغانانو رندار هم یم. نو افغانستان خلکو ته هم ډېر احترام لرم ځکه چې زما هسبنډ، زما خاوند افغانی دی، نو افغانانو ته هم ډېر احترام لرم او زما ډېر عزت کوي. د ټولو ډېره مننه.
راشه دا خپل تصویر سنبال که په ما د جمعې شپې په ویښه تېروینه. زبردسته مصره. نوم مې ونه کتو، مصره مې زر ریډ کړه. زبردسته. ماشاءالله نن خو صرف شعرونه او شعرونه دي. هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر فقیر ته. ډیر زر زر را روان دي میسیجونه. ماشاءالله زبردست. وعلیکم السلام. مننه جی. تاسو د ټولو ډیره مننه. څوک چې کمنټس کوي نو تاسو د ټولو ډیره مننه. همدا زما د ژوند ترجمانی د زندګۍ ده. زبردست شعر. یا چا له درده مې. زبردست شعرونه، ټول هم شعرونه لیکي. شپېلې په غږ خاموش غرونه مین دي. هغه دیوال راته ونړوه چې کوم دیوال ته مې تکیه کوله. زبردست. ظاهر جان افغان وی چې سلام مې واخله ګرانه یاره، خو درتللی نشم. زبردست. یاران زما په نه لیدو خوشحال دي، مرګ راشه. زبردست. شاداب پردیس لونګ. وعلیکم السلام جی. مننه. نازی جان ستا هنر عبدالعزیز سلام. مننه جی. مننه. الله مو عزت وکړه. او ما خو تاسو ته پته ده چې د بچپن نه ما محنت کړی دی، او غواړم چې د خپله پښتو ژبه، خپل پښتو زبان، دا لفظونه د پښتو زه د دنیا هر ګوټ ګوټ ته ورسوم. باران وریږي خو جانان ورله د کومه راوړم. زبردست. مین زړګی مې نن باران او جانان دواړه غواړي. زبردست. آصف افغان. زبردست. نقیب الله. مننه جی. مننه نقیب الله. تاسو زما आवाज او هنر ته سلام کوئ، زه تاسو پوهې ته سلام کوم چې تاسو دومره پوهیږئ. سید جان. کله د غم را باندې بار شي، کله د مینه په درنو کاڼو تلمه.
زبردست. دا خو ډیره مخکینی مصره ده. زبردست. ټول ډیر ښایسته ښایسته شعرونه نن لګیا دي لیکي. دا شعر لږ بیا راته هغه کوي، میسج کوي زما د زړه نه. څنګه څوک خبر دي؟ رحمان بابا وایي په ژوندون چې دې زما بس له مرګه مې بیا. اوکې بالکل، دا زبردست دی. هغه وایي چې رحمان بابا وایي چې په ژوندون چې دې زما ونه کړو قدر، پس د مرګه مې بیا مه جاړه په قبر. داسې دی زما په خیال. ظاهر الله وایي چې سلامونه سعودي عرب نه. زما لخوا هم ډیر سلامونه، او ستاسو ټولو ملګرو ته، ټولو دوستانو ته ډیر سلامونه. او زه به دا دعا کوم ټولو مسافرو ته چې الله مو د خپل وطن ثواب وکړه. زه خو ډیره خفه کېږم مسافرو ته، او بیا د هغې وړو وړو بچو ته، کومو بچو ته چې په بچپن کې د پلار د مینې ضرورت وي او هغه مینه هغه بچي ته نه میلاویږي، نو بیا چې هغه بچي د پلار نه بغیر را لوی شي، نو بیا هغه شان مینه نه کوي د پلار سره. مور سره خو وي، او پلار سره بیا هغه شان مینه نه کوي. نو زه همیشه دا دعا کوم ټولو مسافرو ته چې الله مو د خپل وطن ثواب وکړه. عنایت الله قرباني. د غضب کتونه د لوګی شم، داسې مه ګوره بلا غریبانان یو. زبردست. خلک وایي چې نازیه اقبال د جاوید فضا نه. نه، ما خو لږ ساعت مخکې هم ووی چې دا خلک هسې دروغ وایي. دا خلک دروغ وایي. مینهوالو د خلکو په خوله یقین مه کوئ. وعلیکم السلام بهادر سید. وعلیکم السلام. مننه جی، مننه ستاسو د ټولو. سلیم هاشمی. وعلیکم السلام. تاسو هم خوشاله اوسئ. ولې نه، مننه جی. فرمان الله ډیر ښایسته شعر لیکلی دی. د خاورو جوړ یم، خاورو سره